درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. طالبانو له دریم ګاونډي هیواد سره سخته جګړه وکړه. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. دا به دریم هیواد وي چې طالبان ورسره سرحدي نښته کوي. د معلوماتو له مخې کله چې طالبان واک ته رسېدلي نو دا دریم ګاونډی هیواد دی چې طالبان ورسره په جګړه کیږي. په نیمروز کې د افغان مسافرینو له ځورولو وروسته چې ایرانیانو افغانان وځورول، طالبانو ورسره درنه نښته وکړه. پر همدې مهال له پاکستان سره هم د ازغن تار لګولو پر سر نښتې کړي، خو دا دی له دریم ګاونډي سره یې هم جګړه پیل کړه. د تازه معلوماتو پر اساس د طالب ځواکونو او ترکمنستان سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې. هلال بلخي د جوزجان ولایت د اطلاعاتو کلتور سرپرست رئیس ویلي چې د ترکمنستان پوله ساتو ځواکونو 3 ورځې وړاندې یو ملکي وګړی وژلی او بل یې سخت وهلی و. خو کله چې نن د دې قضیې د څېړلو لپاره نن طالبان سرحدي ولسوالۍ خماب ته ولاړو، د ترکمنستاني ځواکونو له غبرګون سره مخ شول او جګړه رامنځته شوه. د ده په خبره کله چې ترکمنستاني ځواکونو ډزې وکړې، طالبانو پرې مقابله ډزې وکړې. تر اوسه پورې د دې پیښې پوره جزئیات نشته او نه هم د تلفاتو په هکله څه ویل شوي. ایران، پاکستان او ترکمنستان ښه هیوادونه دي چې طالبانو په خپله 4 میاشتنۍ دوره کې ورسره جګړې کړي او اوس یې هم اړیکې تر یو بریده خرابې دي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.